دوستانو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې ویډیو کې به موږ په واتس اپ کې د خبرو اترو یا چټینګ چې چا سره موږ خبرې کړې دي په واتس اپ کې کوم نمبر سره یا شمیرې سره هغه ارشیف ته واړو یا ارشیف ته هغه کو. نو هغه لپاره تاسې لومړی خپل واتس اپ خلاص کړئ. خلاصولو نه وروسته دلته هر نمبر چې تاسې وایي چې ارشیف کې فعلا خو دا یو نمبر دی، نو زه غواړم دغه چټینګ یا خبرې مې چې دې سره کړي دي دا زه ارشیف کړم یا په انګلیسي کې ارکایوډ ورته وایي. نو زه به هغه لپاره دا ځای پرس ونیسم. هغه نه وروسته به دغه علامې راشي دلته باره تاسې وینئ چې د دغه درې ټکو څنګ کې چپ خوا کې په دغه ځای به زه کلیک وکړم. دې سره به دلته ولیکل چې ون چیټ ارکایوډ. نو دا کوم خبرې اترې یا میسجونه چې ما کړي دا ارشیف ته شول. نو بیا که غواړم چې بیرته دغه چټینګ یا خبرې اترې چې ارشیف شوي دي ارکایوډ شوي دي هغه لپاره به زه بیرته په همدغه ځای باندې کلیک وکړم. ارکایوډ باندې کلیک کول نه وروسته بیرته به دا ځای پرس ونیسم. بیا به دغه علامه راشي. نو دې ځای باندې چې زه کلیک وکړم بیرته به دا ارشیف نه ووځي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.